چپاولو، نجونې مکتب ته نشوې تللی، خلک بې حیا کېدل، غلاوې وې، دا شیان چا کول؟ همدغې ځوان کول. او د ده ځوان شاته سلګونه نورې ډلې وې او ځوانانو همده تحریکول، او د ده نه مخې ته بیا نور خلک وو چې دی په غټه کې سپورټ کوي. دلته زه لږ خبرې کوم. تاسو کې ځینو ملګرو ویل چې په جمهوریت کې ځینې کمزورۍ نه وي. کورنیو چارو وزیر د پنجشیر و، د بهرنۍ د ملي امنیت رئیس د کابل د پنجشیر و، قومندان د امنیت د پنجشیر و. نو په جمهوریت ولې دا خبرې واړه؟ ستونزې په اشخاصو کې په جمهوریت کې نه وي. بله خبره، زه د سترګو لیدلی حال درته وایم. په کابل کې زما د کاکا زوی سره موټر و، شاپینګ ته ښکته شو یو دکان ته، بیرته چې راځي موټر کې پالیټ نشته دی. هماغلته ده ته نمبر پاتې کېږي، ورته وایي چې موږ ته په دې شماره زنګ و چې پالیټ دې درکړو. چې کله دا زنګ وایي شمارې ته، ورته وایي چې خو مرکز ته راشه، خو $500 د ځان سره راوړه. نو کله چې دا ځي په ډېره ویره ځي، $500 په جیب کې اچوي، هلته وایي چې زه یو کوټې ته ونیستم، راته ویل چې دلته دې پلیټونه ګوره، وایي 500 نه نیوله تر 800 پورې پلیټونه نور وو، یو ساعت کې ما خپل پلیټ پیدا نه کړو. نو دغسې اعمال دغه سړي کول دا د خپل سزا وه. راځو یې بلې خبرې ته. تاسو ویل چې دا باید نه وی وژل شوی. زه یو بله خبره کومه. د خوشحال صاحب ستا اسلامي معلومات هم ښه دي، جبار خیل صاحب هم په دې برخه کې معلومات کوي، ناس ټول په دې کې ښه دي. خو پوښتنه زما دا ده چې په اسلام کې د بغاوتګر وژل څنګه دي؟ په دې باندې سره بیا فکر وکړئ. په اسلام کې د فعلي حاکم نظام که هغه هر قسم نظامي، که د خلقین وي، که د پرچاوین وي، که د مجاهدین وي، که د طالبي، که د جمهوریتي، بغاوتګر چې کله ودرېدو او بغاوت یې شروع کړو، د هغه وژل څنګه؟ زه فتوا نه ورکوم، تاسو خپل کې پوهېږئ او ورباندې فکر وکړئ. بل یوې نقطې ته راځم. دا ډېر غټ لنډغر و. که قیصاري په رڼا ورځ یو هلیکاپټر ویشت و، د هغې هلیکاپټر قیمت و $45 میلیونه. ولې طالبانو هغه راغی، طالبان راغلل، هغه راغی تسلیم شو؟ ولې طالبان هغه نه وژو؟ د دې نه خو هغه ډېر غټ خطري سړی و، خو هغه راغی نظام ته سر ښکته کړو، هغه راغی تسلیم شو. ولې د ټوپک واخیستو؟ د ده نه په ټویټر سپیس کې پوښتنه کېږي او ورته ویل کېږي چې ته خو د طالب مخالف وي او 15 کاله کېږي ټوپک دې په لاس کې دی، ولې ته خو د جمهوریت د نظام مخالف وي؟ وجه څه کېدای شي؟ ویل ما دا ورځ لیدله چې طالبان به حاکم کېږي او دا جمهوریت په غلطه دی. نو جمهوریت په غلطه دی، لومړی خو ته په غلطه وي. په جمهوریت کې غلاوې دي کولې، وژنې دي کولې. یو بله خبره کوم آصف صاحب، کله زموږ دا پښتانه چې د لرې پرتو ولایتونو نه کابل ته راشي، بیا پښتو یې رکي دري باندې خبرې شروع کړي، لږ ملي شي دا زموږ ځوانان. په کونړ کې چې کله زلزله وشوه، د دوی پوسټونه مې فیسبوک کې لیدل. دوی ویل چې خدای پاکه په دې لوی قندهار او په لوی پکتیا کې دا زلزله راولي، دا پښتانه چې زلزله لاندې نه کړي، دا موږ نشو لاندې کولی. خو برعکس چې کله زلزله په بدخشان کې کېږي، زما د مشرقي خلک، زما د پکتیا خلک، زما د لوی قندهار خلک ورته چاندې کوي. نو دا ښه کار دی که بد دی شجاع صاحب چې چندې وکړو د یو مسلمان او افغان مرسته وکړو؟ یعنی دا خو ښه کار دی، ځکه موږ په دې باید وویاړو که ونه ویاړو؟ په دې باید موږ وویاړو. نو همدغه ویاړ مو بس دی. نو د هغو چې کم ظرفي ده، هغه خپله د هغو دغه شرم بس دی چې دومره کم ظرفي. خیر، خو خپل ځان به اوس نه ملامته کوو چې موږ ځان هم ملي کوو، موږ هم ځان نه ملامته کوي شجاع صاحب، او ځان به نه ملامته کوو چې مثلا دا کار موږ غلط کوو. د جنرال موبین په لایف کې بیګا 2 تنه د ریزبانان نه ختلي دي، شعرونه ویل، سندرې ویل، هیڅ یو پښتون په هغه لایف نه دی نیولی. ما بیګا 15 لایفونه د هزارهګانو ولیدل چې په ده باندې رقصونه کول. خو د هزارهګانو ته، د هزاره نجونو ته دوی دومره تاوان رسولی چې د پښتون او تاجک ازبک نه دی ورسولی. په خپله د ده نه چې قضیه مه پورته کوئ. ګورې دا بیا د لایف یعنی ګوره، کله چې په جمهوریت د ناموس تور پورې کېږي، نو باید دلته خبره واضح شي. همدغه شخص دا کارونه کول. پرون په دوی تاجکو خپل لایفونه نیولي او په ده خوشحاله وو. نو هدف په ټوله کې دا دی، هر هغه څوک چې ټولنې ته په ضرر یې، موږ یې نه په مرګ خوشحاله و نه پې خفه یو. دا زما آخري خبرې وي. ډېره مننه شجاع صاحب، کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. ځوان صاحب تا ته ولې خوب درځي؟ ورځ شروع شوې. نه زه د تاسو سره حسابي واتساپ کې بیا کوم. زه یو خبره دلته غواړم وکړم، د علاودین ورور دا خبره چې د بغاوت په اړه وکړه. ګوره یو خدا ده چې اوس په افغانستان کې چې دا کوم حالت په موږ او تاسو باندې دی، د افغانستان په ولسونو باندې دی، په دې خاطر چې زه د حسیب قوای مرکز او د حمید خراساني د فکر مخالف یم. دا په دې معنا نه ده چې زه د طالب شتون ته زه یو روایت جوړ کړم. طالب په افغانستان کې چې کوم حالت رامنځته کړی،
زما دا نظر ده. اسلام له اړخه درته نه وایم، د شریعت له پلوه په دې موضوع نه درته غږیږم، خو زه شخصا زما دا نظر دی په شخصي ژوند کې مې هم دغه فکر ده که یو څوک زما نه په زوره پیسې واخلي یا مې حق نه راکوي، یو ځل یې ورته په خولې وایم، دویم ځل یې ورسره جنګ کوم، یا به مې وژني یا به یې وژنم. اوس حکومت، دولت، نظام، سیستم زما په وړاندې زما څومره حقوق د زما د ولس راکړي، که چیرې دا زما حقوق زما غوښتنو ته ژمن نه دی او لبیک نه وای، نو زه شخصا د دغه طالب په وړاندې که ټوپک پورته کوم، که وسله راپورته کوم، که سوک واروم، که تیږه واروم، زه بالکل خپل حق دپاره جګړه کوم. که د بغاوتګر په نامه مې وژنې، که مې د هر شي په نامه وژنې، ومې وژنه، خو دا زما حق ده چې تی خوري او زه مجبور یم چې خپل لاس او خپل ټوپک ته لاس پورته کړم یا ټوپک پورته کړم. یو شی دا لرم. له دې نه خواته د اسلام له پلوه دې موضوع ته څنګه څه نظر ده او څه رقم ته روایتونه شته دي، په هغه باندې زه هېڅ بحث نه لرم ځکه زه پکې خاص کوم معلومات نه لرم. مننه. د طالب په اړه چې ته کوم نظر لري، کوم فکر لري، دا ناس خلک ټولې لري. موږ د طالب په اړه بیخي بحث نه کوو، موږ بحث په دغه ځوان باندې او د په کردار باندې وو. که موږ د طالب راتګ یادوو، طالب ته زمینه چا مساعده کړه؟ کله چې د دوحې ته خلک تلل او خبرې کولې، پلاوی چې تو دوه پښتانه پکې نو ټول پکې همدا خلک وو. د جنرال دوستم زوی لېږلی و، د احمد مسعود تللی و، د مسعود زوی، د همدې جنګ سالارانو بچي تلل. هغه وخت کې ډېر ګوره دغه ناش دلته ځوانان، تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته ځوانان وي، ته د دوحې د تړون نه خبرې چې په تړون کې څه لیکل شوي دي نه یې خبر، مګر دا خلک ته ټول خبر دي. دغه خلک چې راباندې حاکم شوي دي هم د دوی د بغاوت خبر، هغه خلک چې په پلاوي کې وو هغه خبر دي، د دې خبر هغه هم نه دي خبر. دوحې تړون نه یو نه دي خبر، غیر د خلیلزاد او ملا برادر نه دي بل څوک نه دي خبر. خو خیر به هر حال زما خبره دا ده چې جمهوریت په کمزوري کېدو کې د دې خلکو پوره لاس و، د دوی پکې پوره لاس او دوی تخریبوو. دغه د نن را باندې د خلک حاکم شوي دي او ته مخالف، زه مخالف، امي فکري مخالف یم، د دې د شون سره مخالف یم. ډیره مننه. کور د ودان شجاع صاحب، خوشاله اوسئ. ها زواک صاحب سوال لري یو دغه جمال خان صاحب کیمرا دی نه کې چې سړی غوسه ده او پته زور بر لري نه ته ودرېږه، دلته مونږ اوس خو جنجال اوس جوړ سو او د ګوره دا اوس جیم تم زی هغې نه بعد وسه که زه خو موبایل انټرنیټ بندوم، داسې مفتره بندوم. جمال خان صاحب مایک دی بند دی. خبره داسې ده، خبرې خو ډېرې وسوې، یو څه به شوخي کوو، یو څه به مخالفت کوو، تر څو هغه پوښتنې چې موږ په ذهن کې ویم نه هغه به هم کوو، هغه خبرې چې د موږ خپلې وي نه هغه به هم کوو، تر څو دا خلک پوه سي چې حقیقت شی ده، رښتیا شی دي، سمت شی دي، غلط شی دي، کاږد شی دي. دا بحثونه موږ په دې خاطر راوړو تاسو مخ ته، دا کله کله موږ خپل ځان په دې په لوی لاس غلطو تر څو پورې موږ یو بل ملګری موږ متوجه کړي چې ته په دغه برخه کې اشتباه یې، تر څو موږ ولس ته پیغام ورکو او موږ هغه خپل ذهن چې دا هغه اپډیټ کو، په کومه برخه چې نه پوهېږو په هغه برخه لا ښه پوه سو، او په کومه برخه کې چې موږ معلومات کم دي موږ معلومات زیات سي. د دغه سړي په قضیه کې د موږ شاید دغه معلومات، د موږ دغه خبرې یا د موږ دغه دریز د ځینو خوښ سوی و، د ځینو خوښ سوی نه و، ځینو ته به دا ښه ښکارېده، ځینو ته به ښه نه ښکارېده. خو حقیقت دا ده چې د موږ څلور واړو باور دا ده چې په افغانستان کې باید جګړه رامنځته نه سي. دا څوک پکې ګوتې وهي. جمیل ما تا خایس خو د خلکو ته واک باید په سوله ییز شکل لکه د انسانانو په څیر باندې د مثلا نصیب خان ځواک ولسمشر ده په دې خبرو نه خلاصېږي چې ولسمشر څه چې د ناټو مشر هم کې که دا دې پرېږدي. دا قصه به راټولو خو زه ته یو کیسه کمنټ وایم. زه دا اکثره کمنټونه ډېر لږ وخت چې فیسبوک یا په دا ټیک ټاک باندې وګورم، خو ځینې کمنټونه داسې چې سړی ورته متوجه سي. یو څوک دی په نامه دی عزیز تحریک، فکر کومه د افغانستان په تېرو وختونو کې دندې هم کړي، ډېر لوی استاد دی، هغه ډېر غټ استاد عزیز تحریک، ډېر مشر سړی دی. ما ته کمنټ کړی و، دا کمنټ یم ډېر ستر و، ډېر. نو ما کمنټ ولوسته خو د کې بیا ما ته ویلي و چې هغه د
ته ډیر تکړه او زما یې غم کړي، خو بیا یو خبر راته د نصیحت په شکل کړو چې ګوره په افغانستان کې به ځان ته ولسمشر څوک نه وایي. چا چې ځان ته ولسمشر ویلي یعنې دا په دې معنی چې دی کم چا سره اړیکه لري د کم خارجي مرجي سره، نو هغه به دا ولسمشر کوي. نو مطلب ته به بیا یو چیرته یو چا لاس لاندې نو ما ورته بیرته کمنټ ډیر وخت ولاکه وسیلې چې کمنټ کوم، خو دا ډیر درون سړی و. نو ما ورته کمنټ کول چې یو خوشحاله یم چې تاسو دلته وینم په خپل دغه تفسیري یوه برخه کې. دویمه خبره دا ده چې موږ د خوله ماته سي چې ځان ته دغه ټکی وکارو، دغه لقب ځان ته وکارو. دا خو خدای خبر چې د کوم چا نه کومې خولې نه دې کیسه مو که ځواک صاحب دا کیسه د کومه راپورته شوې؟ زه واقعا نه پروګرام لرم هغه لپاره اوس یې ونه کې او بس یو کیسه دا ډیره مهمه کیسه ده چې وې کوم ته هم ډیر ما ته معلومه ده اوس یې ونه کې وای او پاتې شوه خبره د دغه مالزمات چې هر څوک وایي ولسمشر زه په واقعیت پې خفه کېږم. یو خو دا چې نه موږ دومره لیول ته رسېدلي، یعنې ته فکر وکړه چې د افغانستان د 40 میلیونو ولسمشر کېدل، ته باید په هغه لیول کې اوسېږي، ته باید د پوهې له پلوه د سیاسي ذکاوت او دا ټولو برخو ته په کتو سره ته باید دې لیول ته موږ تر اوسه پورې اوس درسونه وایو، کله کله د ښوونځي کتابونه راواخلو د 12م ټولګي تاریخ دا مسایل اوس لږ لږ لولو، هغه لیول ته رسېدل ډېر لرې دي. او هیله به مو دی چې په وطن کې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکړو، دې کې هېڅ شک نشته، که هغه د ښاروالۍ په بست کې او که د ریاست جمهورۍ په بست کې، خو یې دی مطلب وطن کې خدمت وکړو، دغه مو هدف ده. او پاتې سو آخري خبره ریاست جمهوري بس ته خو خلا چې نه مشکل نشته، ته دې ولسمشر یې، موږ په خدای خوشحالۍ نه به ته پوهېږې که ته ولسمشر سي او تا سره به زما څونه جنجالونه وي، ځکه زه خو چې تا ته وګورم ته اوس خیل دې پاتې شو نن دې زه ونیولم. زه تا کې ډېر مشکلات ما ولیدل، زه اوس پوه دی ډایرکټلي ما ولس ته په خوله ورکوي، نن انډایرکټلي ولس ته وایي چې دا قوم خبره دا کوي، یعنې قصدي خبرې راواخلې سرچپه کړې، نور ته ښه توجه وه. داسې ګوره لغمانیانو منځ کې دا یو ساده پشهي سړی ناست دی. ښه په هر حال پرون یې په واتساپ کې وایس میسج کې یوه خبره وکړله، هغه به او ازم څه دی ویلې که نه استاد عزیز تحریک سده که نه فکر کوم هغه لورې تا سره مرکم کړې وه برېښنا تحریک چې هغه لور ده، ځکه دواړو تخلص تحریک ده، د هغه لور ده او داسې دا ډېر لوی استاد او ډېر زما د پلار استاد ده، فکر وکړه نو څه وایې زما د پلار د شاګرد ده، ډېر غټ استاد ده، ډېر مشر سړی ده. بیا ډېرې ښې جملې راته لیکلې وي او حتی د خپل د ځان په اړه باندې چې کومه لیکنه کړې وه. زه شخصا د دغه شي د دغه طرفدار یم چې یو څوک د چا ته وایي چې